السلام علیکم ورحمة الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به زموږ او ستاسې د درس موضوع چارت وي. چارت موږ او تاسې د عددي مقایسې لپاره کاروو. کوم وخت چې موږ او تاسې په عددونو کې غټ عدد او کوچنی عدد سره پرتله کوو ګورې، نو موږ او تاسې له چارت څخه استفاده کوو. دلته موږ او تاسې مختلف چارتونه لرو. هر ډول چارت چې ستاسې خوښ وي همغه چارت انتخاب کړئ. خو د چارت د انتخاب په وخت کې باید هغه کس ته وګورئ چې هلته چې ته دا چارت هسته یا د چا لپاره چې دا چارت جوړوې تر څو هغه ورباندې پوه شي. ځینې چارټونه چې دي هغه داسې دي چې هر څوک نه ورباندې پوهېږي، او ځینې چارټونه داسې دي چې هر څوک ورباندې پوهېږي. نو څنګه چې مو خوښ وي همغسې چارټ جوړولی شئ. زه دا ساده چارټ راکړم تر څو هر څوک ورباندې پوه شي. کله چې موږ تاسو چارټ راخلاص کړو نو له چارټ سره به موږ تاسو ته د اکسل پروګرام یوه برخه راخلاصه شي، او دلته به موږ تاسو ته جدول راکړي. نو د کټګوري کې به عموما هغه څه ولیکو چې موږ غواړو په اړه یې معلومات ولیکو. فرض کړه زه د شاګردانو د نمرو یو چارټ جوړوم، نو دلته به د شاګردانو نومونه ولیکو ځکه موږ غواړو د شاګردانو په اړه معلومات ولیکو. کله چې موږ شاګردانو نومونه ولیکل، اوس په سریز کې به دلته موږ تاسې هغه اړوند مضمونونه ورته ولیکو ځکه د شاګردانو په اړه موږ غواړو چې د مضمونونو نمرې یې ورسوو. نو دلته موږ تاسې مضمونونه ورته ولیکو. اوس موږ تاسې هم نومونه مکمل کړل او هم مضمونونه ورته ولیکل، هم د مضمونونو نمرې یې ورسولې. نو موږ تاسې ته چارټ جوړ شو. په چارټ کې دلته موږ تاسې ته دا د احمد نمرې دي، دا د خان نمرې دي، همداسې د هر کس نمرې ځانته دي. او دلته لاندې موږ ته ښودل شوي دي چې په شنه رنګ کې کوم خط شین رنګ کوم کالم چې ښکارېږي دا د پښتو ده، او د بل رنګ کې د دري ده، او د خام رنګ چې دی دا د انګلیسي ده. د هرې ژبې لپاره موږ تاسې ته خپل کالم په خپل رنګ کې راته وښودل شو. موږ او تاسې د چارټ نور تنظیمات هم کولی شو. لومړی اډ چارټ الیمنټس ته دلته د چارټ مختلفې برخې ورته اضافه کوو. لومړی دغه لاندې چې احمد و خان لیکلي دي دا ورته اضافه کولی کومولی چې که چېرې دا نه انتخاب بیا به نه ښکاره کېږي، او که انتخاب وي بیا به ښکاره کېږي. همداسې دا راست چپه بغل ته چې عددونه ورسره لیکل شوي دي که چېرې انتخاب ایسته شي دا به نه ښکاره کېږي، او که انتخاب وي بیا به راته ښکاره کېږي. اکسس ټایټل د چارټ لپاره اضافه کولی شو. بیا به د چارټ لپاره اکسس ټایټل په لاندې طرف او چپه طرف کې ورسره ایښودلی شو. هر طرف ته چې مو خوښ وي هغسې یې ایښودلی شئ. د چارټ عمومي عنوان ده، که مو خوښ وي انتخابولی شئ، که مو نه خوښ نن ورته انتخاب کړئ تر څو د چارټ عنوان له منځه ولاړ شي. او که مو غوښتل بیا دلته راسئ یو ډول ورته کلیک کړئ، دې دوه ډولو څخه هر ډول چې مو خوښ و نو چارټ ټایټل به په همغه ډول درته ښودل کېږي. ډیټا لیبلز به دا کومې نمرې چې شاګردانو وړي دي دا به پر دې کالمونو باندې وښودل شي. هر ډول چې مو خوښ و هغه ورته کلیک کړئ تر څو پورې پر هر کالم باندې هغه نمرې هم ورسره وښودل شي. ډیټا ټیبل کې جدول ورسره ښودل کېږي. دلته وړاندې یو جدول هم ورسره ښودل کېږي تر څو پورې دغه چارټ لا هم ښه واضح شي. ډیټا بار کې هم همداسې دی، نښانونه ورباندې ښودل کېږي تر څو فرق یې وشي. لږ و ډېرې نمرې یو له بل سره فرق ورباندې معلومیږي. ګایډلاینز کې کولی شئ دغه لیکې چې کومې د ترمنځ لیکې دي دا لیکې پکښې کې اضافه کړئ. کوم ډول لیکې چې مو خوښ وي همغه لیکې ورته اضافه کولی شئ. او که مو چېرې یو هم نه انتخاب کړی چارټ به همداسې ساده ښکارېږي او یوه لیکه هم نه وي ورباندې. په لیجنډ کې موږ تاسې کولی شو دغه پښتو و دري و انګلیش چې ورته لیکل شوي دي دا یا ورک کړو بیخي، یا راسته طرف ته واړوو، لوړ طرف ته یې کړو، چپه طرف ته یا لاندې طرف ته. زه ورته راسته طرف ته یې کلیک کوو، اوس دا راسته طرف ته راغله او موږ تاسې ته په راسته طرف کې ښودل کېږي. ټریډ لاین ته راځو. ټریډ لاین کې موږ تاسې کولی شئ یو لیک ورباندې وښیو. کوم ډول لیک چې مو خوښ وي هغه انتخاب کړئ. اوس به راسئ مضمون ورته انتخاب کړئ. زه هم د انګلیسي پر مضمون دې وښودل شي، اوکې به کوئ. اوس به د انګلیسي پر مضمون باندې موږ تاسې ته لیکه ښودل شوي. دغه رنګ یو څه خپ دی، زه به دا رنګ ورته تیز کړم تر څو پورې بیا تاسو ته معلوم شي چې په دغسې شکل سره موږ تاسو ته ښودل شوی دی. اوس دغه شنه لیکې چې تاسې وینئ دا د انګلیسي پر مضمون د له لوړو نمرو څخه ټیټو نمرو ته داسې موږ تاسو ته ښودل شوی دی. دغه هم تاسو کولی شئ ورباندې اضافه کړئ. او دغه لاینز او اپ ډاون دا دوه غیر فعال دي. د دې لپاره موږ تاسو خپل اړوند چارټ پیدا کړو تر څو پر هغه باندې بیا راته فعاله شي. چین چارټ ټایپ ته به راسو. ټایپ ته چې کله موږ تاسې رالو نو دغه ډیزاینونو څخه به یو ډیزاین ورته انتخاب کړو تر څو پورې بیا موږ تاسې ته وښودل شي. دا ډیزاین زه انتخابوم، اوس به انشاءالله هغه فعاله شوي وي. لاینز او اپ ډاون دواړه فعاله شوي دي. په لاینز کې اوس دغه کوم لیکې چې د لیکو ترمنځ دغه خانې ورکوي تر څو پورې دا راته معلوم شي. او په اپ ډاون کې هم همداسې دي. دلته چې کوم ځای کې نمرې ښودل کېږي پر هغه ځای باندې به موږ تاسې ته داسې شکلونه ښودل کېږي تر څو پورې موږ تاسې ته هغه معلوم شي سره. نو دغسې یو څه دی د ځان لپاره د خپل د چارټ ډول غواړئ تر څو پورې ورباندې فعاله شي. زه بېرته کنټرول زیډ کوم چې عادي چارټ ته راشم. په کویک لیاوټ کې تاسو کولی شئ مختلف جوړ شوي شکلونه دي. دا شکلونه بیا مخکې له مخکې جوړ شوي دي. اوس ته کولی شئ استفاده ځینې وکړئ او راواخلئ.
چینج کالر کې کولی شئ رنګونه ور بدل کړئ، د نمرو کوم کالمونه چې دي مختلف رنګونه دي ټول ورته بدلولی شئ. او په چارت سټایل کې مختلف سټایلونه د چارت لپاره درکول شوي دي، کوم ډول چې ستاسو خوښ شي همغه ډول د چارت به ورته انتخاب کړئ تر څو پرې بیا په همغه شکل کې تاسو ته وښودل شي. موږ تاسې به راسو دغه ډولو څخه به یو انتخاب کړو تر څو پرې ښه راته معلوم شي. سویچ راټ کالم اوس نمرې پر نومونو باندې ویشل شوي دي، پر کسانو باندې احمد، د خان، د علي، د بصیر ده. او که چیرې دا موږ سویچ راټ کالم ور باندې کلیک کړو نو بیا به د نمرې پر پښتو، دري او انګلیسي ویشل شوي او لاندې به د زده کوونکو نومونه وي. دا اوس غیر فعال دی، خو دا سلیکټ ډیټا ته چې څنګه رالاست اوس به دا تاسو ته په خپله په اتومات شکل سره فعاله شي. سلیکټ ډیټا ته چې کله راغلو نو سویچ راټ کالم چې هلته غیر فعاله دی هغه ته ضرورت نشته، هلته موږ تاسو ته لیکل شوي دی سویچ راټ کالم. که چیرې موږ تاسې کلیک کړو نو اوس به سره بدل شي. زه یې اوکې کومه، کله چې مې اوکې کړئ دلته 4 کالمه شو او موږ ته پښتو راغله، دري راغله، انګلیسي راغله. هغه 4 د زده کوونکو نومونه چې وو هغه دلته راته وښودل شو، اوس په مختلفو رنګو کې هغه راته ښودل کېږي. یعنې کوم څه چې په را کې وو کالم ته ولاړو، کالم برخه را ته ولاړه. که بیرته اوس موږ تاسې ورباندې کلیک کړو نو دی به بیرته راته بدل شي. زه یې بیرته کلیک کومه، اوس بیرته ژبې دلته رالي او دلته تر کالمو لاندې د زده کوونکو نومونه ولیکل شو. دا اوس تر څو پورې چې موږ د اکسل بندوو تر هغه وخت پورې دا فعال وي او له هغه وروسته دا بیرته غیر فعاله کېږي چې په ځینو ماډلونو کې تر اوسه پورې دا ستونزه شته. همداسې سلیکټ ډیټا کې موږ ته ښکاره کولی شو فرض کړه چې کومې نمرې دې ښکاره شي، کومې نه شي. ځان د بصیر نمرې دې نه ښکاره کېږي. بصیر نمرې اوس دغه دي په دې ځای کې زه یې ورباندې اوکې کوم، کله چې اوکې کړم له دې نمرو څخه بصیر ووتی او د بصیر نمرې موږ تاسو ته نه ښکاره کېږي. همداسې زه ورته وایم بصیر نمرې دې ښکاره شي، د دري نمرې دې د یوه شاګرد هم نه ښکاره کېږي. اوکې کوو یې ډایرکټ به موږ تاسو ته دري نمرې کمې شي او شاګردانو دري نمرې به بیا نه راته ښکاره کېږي. که بیرته ټیک مارک نو بیا دوباره بیرته درته ښودل کېږي. په اټ کې نمرې اضافه کولی شو، په ایډیټ کې تغییر کې راوستلی شو او په ریموف کې بیخي له منځه وړلی شو، بیخي به له منځه تللي. ایډیټ ډیټا لرو، په ایډیټ ډیټا کې موږ تاسو کولی شو په ډیټا کې تغییر راولو. ایډیټ ډیټا کلیک کې اوس ته کولی شي په خپله ډیټا کې تغییر راولي. د کوم کس نمرې چې دې خوښې یې ډېرې کړي نو هغه ډېرولی شي او کومې چې کموي هغه کمولی شي. ټول یې په اتومات شکل سره تا ته ډېرېږي او لږېږي. همداسې ایډیټ ان اکسل هم موږ تاسو لرو. موږ ته مکمل د اکسل پروګرام راخلاصوي تر څو موږ په اکسل پروګرام کې تغیرات راولو، له هغه وروسته یې اپلای کړو. هر ډول ایډیټ چې مو خوښ شو همغه ورباندې کلیک کړئ را به شي. ریفریش که چیرې تاسو په ایډیټ کې تغیرات راولئ او په چارت کې هغه تغیرات نه شي را نو تاسو ته ریفریش فعاله کېږي تر څو د ریفریش په واسطه هغه تغیرات دلته چارت ته هم راشي. خو که چیرې لکه زما د کمپیوټر دا په اتومات شکل سره تغیرات دلته راولي چارت ته خپله راځي نو بیا ریفریش ته ضرورت نشته. چین چارت ټایپ کې موږ تاسو کولی شئ د چارت ډول ور بدل کړو، کوم ډول ته چې غواړئ هغه ډول ورباندې کلیک کړئ، ستاسو چارت به همغه ډول ته واوړي، بیا په هغه شکل کې تاسو ته ښودل کېږي. په کوم ډول کې ستاسو خوښ وو همغه ډول ته یې اړولی شئ. زه یې فرض کړئ دغه شکل ته اړومه، اوکې کوم یې اوس موږ ستاسو چارت اتومات دې شکل ته واوړي او دغسې به درته ښودل کېږي. فارمټ ته راځو. په فارمټ کې موږ داسې خاص شی نه لرو. پر اول سر کې سلیکټ د چارت هره برخه چې ته غواړې انتخاب کړي یا دلته ساده کلیک ورباندې وکوه. زه چارت ټایټل غواړم کلیک ورباندې کوم هغه انتخابېږي. خو که دا رقم نه و له دې ځای هم کولی شئ دلته راځه چارت ټایټل پیدا کړه چې کلیک دې ورباندې وکوئ ډایرکټ به تا ته همغه برخه انتخابېږي. همداسې فارمټ سلیکشن د موږ تاسو کولی شئ په فارمټ کې یو څه تغییر راولو، که د بارډر په فارمټ کې ته راولي او که د شکل فارمټ کې راولي هر ډول چې راولي نو دلته مختلف اختیارات چې مخکې مې انشاءالله تکرار شوي دي ته لرې دغسې کولی شئ ورباندې راوړي تر څو پورې بیا ستا چارت په همغه شکل سره تا ته وښودل شي. ریسیټ ټو میچ سټایل بیرته دغه چارت چې دی دا خپل عادي حالت ته راولي. کوم تغیرات چې تا ورباندې راوړي دي هغه ټوله له منځه وړي. له دې ځای څخه وروسته نور چې کوم تنظیمات راغلي دي دا ټول هغه د شیپ اړوند تنظیمات دي. څنګه چې موږ تاسو په شیپ کې ویلي وو هماغسې دلته هم کار کوي. نو انشاءالله دوباره ویلو ته ضرورت نشته، خو بیا هم که مو چیرې تعقیبول نو هغه ویډیو ورسره وګورئ. په کوم ویډیو کې چې موږ داسې د شیپ تدریس کړی وو دا ویډیو پر همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.